د غیر په مرسته که مې خواله راځي نه دی راځي، که مې په حال پورې خندا له راځي نه دی راځي. یم پښتون تاریخ ګواه دی چې خرڅ شوی نه یم، یم پښتون تاریخ ګواه دی چې خرڅ شوی نه یم، غیر که زما د سر سودا له راځي نه دی راځي. السلام علیکم ملګرو، زیر هایون یم او یو ځل بیا د هایون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم. ډېر ګران ملګري، راځئ چې د هغې نه څه شعرونه ریکارډ کړو ستاسو دپاره. نو زما خپله ډېر خوښ دی، ډېر ښه شاعر دی، تاسو یې راسره واورئ. السلام علیکم امیر بیقرار صاحب. وعلیکم السلام وزیر حیون صاحب. هرکلی وایو؟ هرکلی مونږ تاسو ته په دې خپله خاوره وایو چې دومره ستړي مو کړو، دومره تکلیفه مو کړو، دومره ګرم موسم کې یاره ځان راورسولو تر مونږ پورې، او مونږ هم د دغه سکرین جوګه وګڼو. نو خدای هم ښه لره تاسو سره چې کوم ملګري راغلي دي، نو د دې هم خدای کور ودان لري او د ستاسو هم. زنده باد بیقرار صاحب، زمونږ خو در سره مینه ده او بل ستا شعرونو کې به داسې کمال وي چې مونږ به ورپسې راځو. مړه کار څنګه خدای هم خوشحاله بیقرار صاحب وایه که نه څه د کم وخت نه شاعري کې دا خو پښتنې به د ډېرو چینل والې کړي، خو دا کم ټایم و چې تاسو د شعر آغاز وکړو؟ یاره وزیره بس دا شاعر خو تا به اورېدلي وي چې دا قدرتي وي که نه، جی جی، خو دغسې دا غمیم قدرتي پیدا کېږي چې کم قیمتي کاڼي وي. نو هغه چې بیا د پوهانو خلکو یا د هنرمندو خلکو لاس ته ورشي که نه، نو هغه چې په صحیح طریقې سره پالش کړي، نو د هغې نه یو قیمتي غمې، یو قیمتي ملغلره، یو قیمتي غړی وځي. نو شعرونه خو ما د ډېر وخت نه دغسې و چې په اسکول کې به واړو، نو دغه پردي شعرونه به مې ویل راویل چې کله نه پوهېدو، بیا په مزه مزه دغسې پوهانو سره کېناستو، دغه محفلونو کې کېناستو، پاڅېدو، نو بس څه ناڅه لیکل هم شروع کړه. خو د 2013 نه د 2014 نه به دغه ټایم نه بیا زه پوه شویم د غزل په ډانچه باندې لیکل ما شروع کړي. داسې ده چې امیر بیقرار صاحب مونږ به د شعرونو ریکارډ کوو، خو د دې سره سره به مونږ تاسو نه هغه پوښتنې کوو چې کم د مینهوالو غوښتنې. دا تاسو خو د ادب بلا اصناف یې که نه، په کومو صنفونو تاسو ډېر کار کړی دی؟ غزل لیکئ، نظم لیکئ؟ یاره کړی مې په هر یو صنف کار دی، خو غزل مې خوښ دی او کوشش کوم چې جدید غزل ولیکم. ولې؟ یاره خوښ مې دی، بس داسې ده چې یو خو زمونږ د پښتنې معاشرې ډېر عام صنف دی او بل پې پوهېږي خلک ډېر، او لنډ دی، نو بس ځکه خلک پې زر پوهېږي. بیقرار صاحب اوس زمونږ په شیشه و مونږ سره څه شریکوئ؟ وزیره دومره لرې نه راغلی یاره، نو بس ته اډر کوه، مونږ به د ستا د حکم تابعدار یو. خو زمونږ ټول خوښ دي، نو زه خو وایم بس راځه پې. ښه، 2 شعره به درته د غزل نه مخکې ووایم چې انتخاب کې د یارانو غلطېږم، د لستوڼي په مارانو غلطېږم، د اغیارو سره مرسته کړي پوهېږم، د وطن په رهبرانو غلطېږم. مننه. او یو غزل به درته بل ووایم که نه چې ستا د لاس نښې نښانې جانانه، ما سره اوس هم دي پرتې جانانه، تا مجبوری ته زما چرته کتل، تا ضد نیولی و ته تلې جانانه، په انتظار پسې مې خوري انتظار، ستا په وادو پسې وادې جانانه، دنیا که هر څه وایي خپل ژوند کوه، دا ډېرې خولې ډېرې کیسې جانانه، او ستا هېرول زما په وس کې نه دي، په ځان مې وکړې تجربې جانانه، او ستا په لټون لټونه میره یاره، ستا په لټون لټونه میره یاره، شومه زرې 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 جانه. ډېر ښه نور څه ووایه؟ ښه نور به درته نوي شعرونه ووایم چې پورې کړی یې زړه د انتظار تنبې، بس دی نیمه شپه شوه یاران نه راځي، او مینه چې په سوال شي مزه نه کوي، تورې مې د سوال په زبان نه راځي، او بس ګله یو ته وې چې ارمان مې وي، تا پسې به ولې ارمان نه راځي. او یو څو نور شعره به درته وایم، بیا ورته غزل ووایم چې خپل انجام زیرو زبر وینو نو ځکه ابرها د ابابیلو برخلاف دی، د تقدیر کرښې دې هېڅ ویلی نه شو، خو ژوند ټول زموږ د هیلو برخلاف دی، او د دنیا نظام په کوم لوري روان دی، دلته هر سپک د سکیلو برخلاف دی. غزل به درته ووایم چې نازونه مې کاته باندې حاوي شو، ستا غمونه مې په زړه باندې حاوي شو، او د نپاک بوټی نوځي د مینځه، د زړه د درد شعر مې دی یاره چې د نپاک بوټی نوځي د مینځه، نور کامونه پښتانه باندې حاوي شو. مننه. د نفاق بوټی نوځي د مینځه، نور کامونه پښتانه باندې حاوي شو،
او د ساقي د خمارو سترګو اثر دی که جامونه رندانه باندې حاوي شو ونن بیا ډوډۍ سېزلي دي ملګرو د مخ سره یې تناره باندې حاوي شو دې کې زه امیر صاحب تاسو ته یو خبره کوم دا امیر ما د وختي د پروګرام نه مخکې دا شعر ووایي خو دا زما په زړه کې وړی دوره وړی دا خو زه وایم یو درې پیرې ووایه یاره مننه یاره نن بیا ډوډۍ سېزلي دي ملګرو د مخ سره یې تناره باندې حاوي شو او د خلوص رمه سرو وینو کې رنګ شوه د خلوص رمه سرو وینو کې رنګ شوه د غرض لیوان شپانه باندې حاوي شو مننه او د قرار کیسه شوه داسې بېقراره د قرار کیسه شوه داسې بېقراره څه څیزونه په یو څه باندې حاوي شو ډېر ښه امیره ډېر ښه مننه نور څه درنه وړو امیره چې د فریب پردې مې وشلولې د هر یو رنګ په معنه پوهه شومه چې مې د امن کتاب ولوستلو هله د جنګ په معنه پوهه شومه او لکه آدم چې یې مجبور کړم نو د غنم رنګ په معنه پوهه شو مننه د پروازونو راس ته ورسیږي چې خاموشي مې ساس ته ورسیږي ډېر حسرتونه سړی یوسي په زړه چې د انجام آغاز ته ورسیږي احساس چې تنګ شي په ګوګل دننه د تخیل معاذ ته ورسیږي د ثوابیا زمونږ یو ملګری دی واجد علي واجد دغه د شعرونه زما ډېر خوښ دي یو غزل به راته پکې د هغه انتخاب ووایم چې هغوی تل په خپلو چارو متاسب شي څوک چې کله د خپل کامه منحرف شي ځینو عادتونو باندې خدایګو د برداشت حدونه واړه مکلف شي چې ماده د بردبارۍ په چا کې نه وي د هغو نه خپل رازونه منکشف شي چې د عدل قتلیام وي چېرته هلته ملزم څخه د خپل ظلم منطرف شي اعتبار د تبرک مقام حاصل کړي دوه ملګري چې د یو بل نه واقف شي اعتبار د تبرک مقام حاصل کړي دوه ملګري چې د یو بل نه واقف شي او ته کوي که د رښتیو دعوهګیر شوې هر سړی به د واجده مخالف شي